پروژو څخه مو لیدنه وکړه. د پروژو د کیفیت او د کمیت څخه الحمدلله پوره ډاډمن یو او په هغه سطحه باندې ځینې ډاډمن یو څه رقم چې مثلا د هغوی هغه ډیزاین او هغه برآوردونه سوي دي په هغه سطحه باندې ځینې ډاډمن یو انشاءالله په پوره ستاندردونو باندې کار مخې ته روان دی. که وګورو د کندوز ولس او یا د کندوز ښار د دغسې معیاري او بنیادي ابادۍ څخه ډېر شاته پاته ولایت و او سره د تجارانو وروڼو ته چې هغوی راسي په ډاډه زړه باندې دلته څه رقم چې دوی کولی سي په خپل وطن کې پانګونه وکړي. ډېر زیات شوی دی او ترانسپورتي زیربناوې یا سړکونه یا اټۍ چې دي په هغه معیار او ستندرد نه دي جوړې شوي چې کوم چې د فعل عناصر ځواب ورکوونکي اوسي. نو الحمدلله په سپین زر عمارتي ځمکه باندې چې کوم ښارونه آبادېږي دې کې ټول ستندردونه معیارات نظر کې نیول شوي دي. ډېر پراخ سړکونه دي، هټۍ ډېرې منظمې دي، مسجدونه او البته دا د اسلامي امارت د مسؤلینو تر بشپړ څار او نظر لاندې طرحه شوي ډیزاین شوي او لګیا ده جوړېږي. د دې په بشپړېدو سره به انشاءالله رحمان دغه ګڼه ګوڼه ازدحام او دغه تقاضاوې د ښاریانو چې دي او مدرن ښار انشاءالله رحمان دغه ستونزه هواره کړي او د دوی دغه هیلې ځواب ورکوونکی وي. ما 100% راضی هستیم از اینکه ما دمی چوک ولی ولایت قندوز قصبه کار هستیم. از این خوش هستیم یک کاروبار و یک زندگی برای مردم یک میشه، هم شهر ما آباد میشه، هم در از این پروژه بسیار ما خوش هستیم، بسیار راضی هستیم که مردم سر کار. کل مردم افغانستان خرسند است، خوشحال است که با سازی وطن کشور شود و تشکری خاص از شرکت اسپینزر مردم قندوز باید بکنه یا شخصا خودم که یک وسایل چیز کار برای مردم ساخته و برای آبادی کشور سهم گرفتن.